او د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پیژني او چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پیژني. په هر حال الهي د خپل حبیب له برکته الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي. د نېشنل یونیورسيټي اف ماډرن لینګویجز د سوري لاندې را جوړه شوې په دغه مشاعره کې ټولو راغلو خاغلو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. هر کله راشئ، بیا بیا راشئ. او رښتیا خبره دا ده چې داسې غونډې د قام، د وطن، د کلتور، د شعر، د ادب، د فرهنګ او په تیره د ژبې او جغرافیې په ګټه باندې تمامیږي. مخکې له دې نه چې په دغه باندې زه لږه رڼا واچوم یا پې نظر وزغلومه، مشاعره بیا د نمل یونیورسټي د ذمهورو چارواکو دغه کردار زه غواړم چې زه باقاعده پریزیډیم یا سټیج جوړ کړم، مشران هم راشي، نو د هغو انوارات به هم نیغ په نیغه په تاسو باندې پاشلی کیږي او موږ به خبرې اترې هم کوو. دا مشاعره ډیره کمپوزډ ده، ډیره غونډه منډه ده، ښایسته ده، لږ شاعران دي او مشاعره باز شاعران دي، نو تاسو به ترې ډېر زیات خوند اخلئ. زه به یو شاعر راغواړم او تاسو به احتراما هغه له مینه ورکوئ، داد به ورکوئ، خو چې زمونږ محترمینو شاعرانو ته دا احساس وشي چې د نمل یونیورسټي ځوانان او پیغلې د دیو ذهنونه په شعر او ادب باندې زرخیز دي. د دغه نننۍ غونډې صدارت به ډېر محترم ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب کوي. ستاسو له لاسونو ډېره پړقا کې ډېر محترم ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله څوکۍ سنبال کړي. ډېره مینه او احترام. د دې تر څنګه زمونږ د شعر او ادب یو ډېر ښایسته غږ، چابک آواز زمونږ د مشرې میلمنې په حیث به قدرمنه کلثوم زیب بیبي موږ سره سټیج ښایسته کوي. ستاسو له لاسونو ډېره پړقا کې ډېره محترمه کلثوم زیب بیبي. او هم د دغه لړۍ بله کړۍ موږ سره زمونږ د ځوانانو سره بې کچه او د ماشومانو غوندې مینه کوونکی اعزازي میلمه به ډېر محترم ډاکټر احمد علي اجز صاحب وي. ستاسو له لاسونو په ډېره پړقا کې ډاکټر احمد علي اجز صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او په سټیج باندې د نورو میلمنو تر څنګ کښېني. او زمونږ د دغه لړۍ اخري کړۍ لاست بټ نټ د لیست زمونږ ډېره محترمه د دغه ټولو پیغلو تربیت کوونکې شاعره ډېرې محترمې سمینا قادر ته بلنه ورکومه. دا به هم زمونږ اعزازي میلمنه وي. ستاسو له لاسونو په ډېره پړقا کې ډېره محترمه سمینا قادر. ښه جي. او هم دغسې په دغه نننۍ مشاعره کې چې به نور کم شاعرانی، زه ډېر خوشحاله شوم. ما ته لکنو را یاد شو، ما ته میر تقمیر را یاد شو، میرزا غالب راته را یاد شو چې نن زه د مشاعرې دا انداز وینم. زمونږ نه د مشاعرې دا کلتور ورو وځي، کله په سټیج ولاړو کله څه، خو د مشاعرې اصلي رنګ هم دا دی چې موږ به ناسو، یو بالغ وی، یو تولی وی، نو په دې باندې د دې ځمکې او د شعر د یو بل سره ډېر لوی تعلق دی. ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي. د خاورې سره زمونږ د شعر او ادب هم یو تعلق دی. ډېره قدرمنه ډاکټر روشن کلیم ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او دغه مشرانو تر څنګ کښېني. ډاکټر روشن کلیم زمونږ ډېر چابک، چمتو او ښایسته غږ، هغه دې هم راشي. د دې تر څنګه زمونږ بل نماینده شاعر لال باچا خیالي صاحب ته بلنه ورکوم ډېر په احترام باندې چې هغه راشي د مشرانو تر څنګه خپله څوکۍ سنبال کړي. او بیا هم دغسې ډېره قدرمنه زمونږ پیغله شاعره، اکثره خلک پیغله شاعره ته وایي ځوانه شاعره، خو ځوان ځوانې او پیغله پیغلې زیبا افریدی ته بلنه ورکوم. ستاسو له لاسونو په ډېره پړقا کې چې هغه هم راشي او خپله څوکۍ سنبال کړي. زه به رابلم ډېر قدرمن خوږ شاعر جاوید شاه درمان صاحب چې هغه راشي او موږ سره
د مشرانو تر څنګ کینی خوږ ښاغلی جاوید شاه درمان صاحب، ډاکټر بصیر ستوري زمونږ ډېر ښاغلی قدرمن شاعر، هغو ته هم بلنه ورکوم چې هغو راشي او د مشرانو تر څنګ کینی. او بیا زمونږ ډېر قدرمن کامران تالش صاحب ته هم بلنه ورکوم ډېر په احترام باندې چې هغو راشي د مشرانو تر څنګ کینی. او زما په خیال دا سیکنډ لاست شاعر دی موږ سره سرور ایډوکیټ صاحب، هغه ته هم بلنه ورکوم چې راشي او د مشرانو تر څنګ کینی د ځوانانو په نمایندګۍ باندې. ښه جي، یو ځل بیا ستاسو له ټولو ډېره زیاته مننه کوم او مخکې له دې نه چې موږ باقاعده د مشاعرې په لور باندې ځو، دا خبره زه ستاسو په نوټس کې راوسته غواړم. یو ځل بیا زه د افسر افغان په حیث باندې د دې خاورې د یو وړوکي شاعر په حیث باندې د ادب د دنیا د چڼې په حیث باندې د زړه د تله ستاینه کوم د نیشنل یونیورسټي آف ماډرن لینګویجز ټولو منتظمینو. حقیقت دا دی. او بیا ډاکټر مهناز، ما یو نوم اورېدلی دی، اگر چې لیده کاته مې ورسره نه دی شوي، خو د دې ټولو هلو ځلو په شا باندې هغه وایي a man behind the scene، خو زه به یم چې a woman behind the gun. نو د هغې دپاره د لاسونو ډېره زیاته پړقاو کوي. ستاسو هم ډوډۍ خوښه ده، اواز هم راځي، هوټینګ هم راځي. او ما یو ځای کې کاته چې if you want to be alive forever so fall in love with a poet, and she did that. Today, like being the son of this soil, I am really appreciating this effort. This is what we can contribute for our culture, our indigenous beauty, our rituals, and she is doing the same. And I must say that if we are having such a fresh blood, such souls, we will never ever be like the people are saying that we are not the peace lovers. We are having destruction in our mind, but this is what the real soft image of Pashtun region, Pashtun diaspora. We are peace lovers, we are life lovers, and Dr. Mehnaz did that. So once again, put your hands together for Dr. Mehnaz. Live long. Thank you so much. Haji, اوس چونکې موږ نه یوازې شعر او ادب خلکو ته رسو، بلکې زموږ دا کاز دی، دا میشن دی د ډاکټر اباسین صاحب په سرپرستۍ کې چې موږ د ځوانانو هم باقاعده روزنه پالنه کوو. حاجي دا محفل ډېر داسې مړ مړ دی چې دا را ژوندی کړو د صدر صاحب په اجازت باندې. او په ځوانۍ مست په ونه دنګه و د تیرا بنګا هر سړی در پسې مرینا دا وایا وایا سبق وایا او چې لوی ډاکټر شي ما به تالا درکوینا او زری زری مې ورلا ویسې چې لیونی را باندې وکړي مینا او زری زری زړه به راټول کما او جانان تا به پکې نه راټولوما. زما خیال دی څه خوند به یې کړی جس صاحب غم به نه کوئ په دې سټیج باندې ټرکینګ قانون یوه چاکو هم پوره دی ښه کار به ښه روان وي مشران هم ناست دي موږ سره زه داسې ژوند غواړم په پښتنو ځوانانو کې مستي غواړم د شعر او ادب سره د دې وینه او روح ګډ غواړم ځکه چې موږ په دې خبره باندې ډېر په کلکه ژمنه په کلک باور ولاړو چې زموږ کاس چې دی نو هغه د انسانیت د وطن او د ولس د ښکلا دی نو په دې کې به موږ ډېر په چار سره مخکې ځو ډیفنسیو کېږو به نه. موږ سره زموږ یو بل ډېر خوږ شاعر ناست دی څوک چې په خپله باندې په یو شخصي پوهنتون کې د ځوانانو تربیت هم کوي هلته هم غونډې را جوړوي په دغه
ټپه به ورته بلنه ورکومه چې جارو په منځ دالان کې پرېږده په کوڅه تیر شو یار د بل وطن ته ځینه. کامران طالب صاحب ستاسو له لاسونو ډېره پړقا کې ډېر محترم کامران طالب صاحب. دنګې سروې ورته خم شي داسې دی څنګه دی دنګې سروې ورته خم شي داسې دی محفلونه ورته دم شي داسې دی او که ځواني ترېنه هم لاړه شي نو ځي دی په والله که ترې څه کم شي داسې دی او د ښایست یې نه ثاني شته نه جواب شته لکه راګ چې مجسم شي داسې دی. اباسین هم په خپل حسن ډېر غره دی دی مخې ته مدهم شي داسې دی. ستاسو له لاسونو ډېره پړقا کې زمونږ د نننۍ غونډې صدر صاحب ډېر محترم ډاکټر اباسین یوسفزۍ صاحب د لاسونو ډېره پړقا پکار دی. وګوره خپل ځان ته یو نظر په آینه کې اصل نه ښایسته ښکاري منظر په آینه کې او په غرونو کې یو بل ته زموږ کلي مخامخ دي په غرونو کې یو بل ته زموږ کلي مخامخ دي ما یار ته پړقولی دی تل نر په آینه کې. ډېر ښکلی مننه دي. په څنګ کې ورته ناست یم د کتلو توان مې نشته جانان دی که دا نور وهلی سر په آینه کې. مننه دي. په ځان دی مین شوی په خپل حسن کې لاهو دی رقیب راته ښکاره شي خپل دلبر په آینه کې. مننه دي. او ما ټوله ورځ د ځان په شان ښایسته کارونه کړي ځان په شان ښایسته کارونه کړي چې ځان ته مې کتلي دي سحر په آینه راوتی وم ختلی اوس سحر دی ویښتو را سره کړی دی سفر په آینه کې. بدرنګې پخوا نه ورځي هر یو ښکلي کور دی راشده واوره بدرنګې پخوا نه ورځي د هر یو ښکلي کور دی ورځمه خو پیدا مې نه کړو ور په آینه په ځان یې سترګې خښې دي د یار پس له سینګاره په ځان یې سترګې خښې دي د یار پس له سینګاره لیدلی مې ملګرو دی محشر په آینه کې او چې کله هم حیرانه شي زما د مینې زور ته چې کله هم حیرانه شي زما د مینې زور ته راواخلي ځان ته وګوري زر زر په آینه کې. ښایست خو په مړه ګېډه مړو سترګو ته ښکاري په ځان مینېدی نه شي نهر په آینه کې. او مدام چې اباسین پکې قدم په قدم ډوب دی مدام چې اباسین پکې قدم په قدم ډوب دی تړلی چا د حسن سمندر په آینه کې. وګورې خپل ځان ته یو نظر په آینه کې د اصل نه ښایسته ښکاري منظر په آینه کې. ډېر ښکلی ډاکټر اباسین یوسفزۍ صاحب زه په آخره کې یو ځل بیا د نمل یونیورسټۍ چې څومره هم منیجمنټ دی او په خصوصي توګه باندې د ډاکټر مهناز او د هغې د پوره ټیم ډېره زیاته مننه کومه د ډېر قدرمن ننګیال رور مننه کومه ډاکټر اباسین صاحب اجز صاحب کلثوم زیب بیبي سمینا قادر ډاکټر روشن کلیم راشد صاحب شعر دې ژوندی وي ادب دې ژوندی وي او زمونږ مشران په مانځه ودرېده وایي چې ته چې راځې زه به سلام د آخري رکعت یم ته چې راځې زه به جانانه ګرځېدلی یم افسر افغان ته اجازت راکړئ ښاد آباد او بریالي اوسئ ډېره مینه او احترام